نورو خپلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل ډیرو درنو لیدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ دوستانو جلال آباد ننګرهار کې ادم خان کبابي سره غواړو نن پروګرام جوړ کو په دې هیله چې تر اخره را سره وای راځئ له موږ سره. السلام علیکم ادم خان سره مشه چل خیر علی قراری ده خیر ده جوړي ادم خان کباب مشهور کو خپل مشهور دی ولا چې څوک خلقت کې ښه اخلاق کوي خلکو سره ښه رویه کوي نو الله تعالی ورته ولې دغسې نوم و نشان نه ورکوي ولې نه ورکوي ډېره مننه ادم خان څومره وخت کېږي چې کباب پخوې زمونږ خو دا خو زمونږ د نیکونو د والد صاحب کسب دی او زمونږ حاجي صاحب چې د پخوا نه هم دا کسبي دی د چپلي کباب نو موږ هم بس دغه دی لګوي زمونږ پلرونو خدمت کړی زمونږ نیکونو موږ هم خدمت کوو دغلته ناستې خلکو ته ډېره مننه ادم خان ورور ډېر زیات رسنیو سره د مرکې کړي ډېر زیات سره خبرې کړي په څه باندې مشهور شولې ولا داسې دی دغلته چې خلکو ته ما خو تا ته مخکې ویل چې ښه خلکو سره اخلاق کوو په دې چې دا خو زمونږ وطن دی خلکو ته مینه ورکوو خلک موږ ته مینه راکوي او دغلته ناستې دغه یو خدمت دی دا یو خدمت دی دا موږ ته یو افتخار ځای دی چې دغلته څوک راځي چې وایي چې زو ادم خان خواته چپلي کباب کړو او چاته بې مرچکه کباب اچو چاته مرچک والا اچو څوک وایي چې هګۍ واچوه نو دغلته دغه یو خدمت دی چې دغلته خلکو ته کوو ولا چپلي کباب خو زموږ د استاسو د افغانستان یو خواړه دي پخوا به خلک د کابل نه راتله مزار نه راتله قندار نه راتله چې ځو ادم خان د استاد غلام نبی چپلي کباب ته ځو نو زمونږ پلرونو ښه وخت تېر کړی نو زامنو هم ښه وخت تېر کړی ځکه موږ ته خلک راځي یو ځای کې مې کابل کې ستا په نوم باندې د ادم خان کبابي هوټل ولیده هغه هم ستا پورې تعلق لري که همداسې ستا د نوم نه دا خلک دي بس هسې استفادې کوي موږ خو دغلته په خپل وطن کې لګوي او بس دغلته لګوي خپله زمونږ والد صاحب ژوند دی ټریننګ کړي تر اوسه بس شکر دی دغه دی بس خپل پرسونلي دلته خپل ورونه یې موږ دلته لګوي خپله کار کوو داسې که درته یاد وي څومره کباب به یې تر اوسه پخ کړي بس لګوي دغلته بس او مشتریان راځي خلکو ته بس لګوي چپلي کباب پخونو زیاتره وروره چپلي کباب کې هغه د غوښې په ځای ګمان کوم لرئ چې نور شیان اچي هغه دا چې څوک دا خو څوک چې په خپل کسب کې غلطي وکړي نو هغه الله پاک نه چلوي وایي بارې کچ ته منزل نه مې رسه نه نو څوک باید موږ ښه غوښه ورکوو ښه چپلي کباب ورکوو نو دا یو ما خو تا ته ویل چې خدمت دی دا یو اخلاص کوو دغلته خلکو ته دا ګوري ټول دنیا دلته راځي ګوري لګي بس دغه خپل کاروبار سره مصروف وي او بس دغه موږ غواړو چې دغه کراګانې دغه مالیت دغه موږ ته باید لږ کم شي په دې مالیت په حساب کې موږ غواړو چې دا باید کم شي عوام غریب دی موږ خلکو سره ګزاره کوو خوراک اویا افغانۍ موږ ته اسلامي اماراتو موږ ته نرخ راکړی دی او بس خلک غریب دي عوام دلته راځي بل چې یو څه نه کېږي وځو ادم خان خواته چپلي کباب کړو قدر هم کوو عزت هم کوو ښه نارنج ښه چکني بس اویا روپۍ راکوي خوشحاله مه غئ زړه هم دعا کوي خدای هم دعا کوي
ډېره مننه ادم خان ور بعضې ورونه دي هغه وتلي یا نور څه کار هغه خپل د مشروطیت لپاره کار ښه کوي چې کله روان شي نو بیا دوکه چلبازي کوي نه دا خو زموږ نه زه وایم باید دا زموږ وطن دی که خاني که غریبي باید په خپل څه شی چې دغه ته مثال موږ د دولت نرخ راکړی موږ هغه خپلې روپۍ اخلو ډېره مننه ادم خان ور څه خاطره لري د خپل د 20 کالو کسب نه یا د دې بس زه وایم چې دغه موږ کوم خدمت کړی باید موږ ته زموږ زامنو ته زموږ نور ورونو ته باید همدغسې خلکو ته خدمت وکړي چې دا زموږ ځوانان دي دا زموږ وطن دی دا موږ افتخار کوو چې دغلته نر غوندې یو سړی راځي او په دیګو سترګو دغه ته خدمت کېږي دا غټه خبره ده موږ ته ډېره مننه ادم خان ور بعضې کسان دي که نه چې په دې خوړو کې لاس سوړي هغه مهارت خو یې تر اوسه نه زده کړی نه موږ به انشاءالله هغه دغه نه کوو خو موږ خپل هدف نه دی خپل کمال په خاطر باندې او بس خپل چرلی کباب دی پخوی او خپل کسب ته به سپک نظر نه کوو درون نظر به کوو ورته ډېره مننه تاسو نم د ژوند به درنه یو څو پوښتنې وکړو ادم خان څو کلن دی ولا بس زمونږ دغه عمر به یې دغه تقریبا 15 شاوخوا به یې دغه 15 به یې دغه 15 کاله ماشاءالله سوال کاره کوي بس وزن دی ادم خان ور څه بس نه خدا مو خو همداسې پهلوانان الله دا ولا که بس شم تللی نه ورزش کوي او شکر دی واسې نامو خدا خپله د ورزش سره ډېره علاقمند دي مونږ او که نه و دې نه ویله چې درس دې ویلی دی مکتب ولا چې بس زمونږ خو دغسې زمونږ والد صاحب هغه وخت یې وزری و او همدغه یو ادم خان و بس ورته لګیا و تر اوسه پورې بس دغه ته خدمت کوي سرور ګلو الله دې ژوندی لره تاسو سره آباد اوسې خدای آینده مې لره دې نه نور هم عزت تاسو سره په اخري کې داسې کومه خاطره راته ووایه چې کوم یو کباب خوړل دی یا درنه تللی یا پیسې وړي یا څنګه یا داسې خاطرې شته هغه درته د ولا دا خو داسې دی چې موږ چې د چا چې ته دغه نه نو چا ته نیسي پوهېږي چې دا زموږ د اعتبار ځای دی ولې نه ورکوي زموږ ځوانان دي چې ورکوي چې نه خو صرف په خندا خو لاړو ادم خانه خدای په امان دا خو پوهېږي چې دلته زموږ لیاز چلېږي هو که نه تاسو نه مې یو جهان مننه چې راغلی زموږ سره مو کتل ډېر خوشحاله شو او تاسو نه یو جهان مننه او ډېر خوشحاله شولو ډېر او خدای تعالی هم آباد لره او ژوندي اوسېږئ خوشحاله اوسېږئ تاسو سره یو جهان مننه Yo Afghanistan YouTube channel.
د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.